تاسو په بیډه بخاله کې په خبرم د کلی یو غریب سړی د ډمه راوسته زوی واده مې د ډمه پیګړې کې ځکه چې د غریبان دا منعمت علیهم دی تانیدار ورپسې راشي قانون دی لاس کې واغستو دا ډمر چې تانی نه اجازت نشي ته ګډولې راویني سي صاحب د واده ظلمیم بوزي پلارم بوزي مورم بوزي په حوالات کې واچ ولی به اجازه ته ډمه ګډه کړی ده یعنی په خوابه روا او ناروا د خدای او د رسول په لاس کې اوس روا او ناروا د تانیدار په لاس کې دي ٹھیک شو که تانیدار اجازت کو نو ډمه ګډېدل جایز دي او که تانیدار اجازت نو کوي نو ډمه ګډول ناجایز ٹھیک غریب سره د ډمه راوسته ده پولیسونی ما ورته وی چې خبره واوره ډېر دې خکار کړي د غریب وجل پکار سرمن ته وباسا او کله کابل نه چې کوم ډمه راغله د غش سپیشل یوا سنامه ده ها سنامه خضر زی خو نه وایي هغه په نشترحال کې ک شریفانو تګړیږي او غزل وای او معززین ورته ناشتي هغه اجازه د چانه غسته ٹھیک شو په بایسکوپونو کې بلو پرنٹ چلیږي بلو پرنٹ ترجمه کنه درځي ګوګوان یې چانه پښتنه وکي چې هغه نقشې درته وخی چې بلو پرنٹ څه ته وایي زه اوس ویل نشم درته په منبر هغه چلیږي هغه د پاره سپیشل قانون پاس شوی او په اسمبلی کې چې پولیس به بایسکوپ ته نږدې نزي او نه به چاپا چولې بیا په میټینګ کې ماته یو سړی وای جلک دا تجویزم پکې پیش کړي چې دا د سینما ټیکټونه په بلیک خرڅيږي دا ډېر ظلم دی ماته وای او د پولیس جرنیل میټینګ دی او ماته پکې وای چې د بایسکوپ ټیکټونه په بلیک خرڅيږي دا تجویز پکې پیش کا نو مال خدای دې په هغه خزه او شرماوه چې تا پی نکاح تړلې زبوس دا وایم پولیس جرنیل ته چې دا بایسکوپونو ټیکټونه لګرزان کا د سړی ځامن یې کڅبلای یعنی مولا بوز د سینما ټیکټ ارزانولو د پاره مطالبه کوي او ولی بنه کوي یو خزوا غوای لنګ شو تور بچیو شو نو لوري وای چې مورې د غوا خو تور بچیو شو ول بچی چې څنګه ایچ ډی اسی بچړی نو څنګه ایچ ډی اسی بچړی او چې څنګه مور ته دغه سیلورم راوړانو مطلب دا دی ماما چې څنګه تاسو یې داسې مونږ هم یو دا مونږ سال جوړ کړي دی وجنا عزیزانو اعتبار خواتیم ولره ده په خدای قسم چې د دې قوم انجام او خاتمه ماته په ایمان نخکاری بالکل نه هغه د ایمان دولت او خزانه چې دا د تلو په وخت کې به مونږ ته نه نصیب کیږي ځکه زمونږ د دنیا ژوند او کردار او کریکټر داسې دی چې مونږ ته به د ایمان دولت نه نصیب کیږي مونږ تبای 24 غنټې زمونږ ژوند چې دی ادا الله نه په بغاوت کې تیریږي 24 غنټې شپه د خدای نه باغی 99% کورونه ټوله شپه د ټي وي ډرامې او د ټي وي دمتوبونه او کنجرتوبونه 99% ګوري شپه په دمتوب کې د ورځې دمتوب زه دې ویم کنه چې بجلیګر مولا سترګې پاکي دي نه زما سترګې د ټولو نه زیاتې پلیتی دي پاره لار چې زما د دې رړو ګډو یو بهیر په مخاراش اوس کلام دې ګورم خو په باندې ورسورېګم او کلام دې نه ګورم ورته به ګورم غوګونه مې ټول ورځ خبره نه اوري نو غوګ مې اوري خنا سترګې مې ګوري خنا خیر زما انجام به څنګه خکېږي انعمت علیهم کې به څنګه راش الله حضرت عمر په لار روانو غوګونو کې ګوتې ورکړي داس صحابه ورته ولی صاحب ول د ډولکی आवाज مې واورید ولی جی وې دا आवाज چې چرته اورېدې کیږي التم لعنت وریږي نن ستا ټول ملک کمپلیټ ټول دمخانه ده کنه ټول ملک هر کور دمخانه هر بازار دمخانه هر کوڅه دمخانه خزه وګورز ما په خوا دمه دومره پلشت نه وی لیدل لکه د معززین او خزه چې دی وخت کې ګورم تماشې بد ځانو کوي ایو منبر راغله ما ته وی چې راز ما د پاره یو جلسه وکړه چې ز پاس شم مالک په ما دی جلسه وکړه فیل کیږي ولی مال زبد را پاسم کلمه بدر باندې تیرا کوم خزه باندې بده درې طلاق واچ چې درې طلاق باندې خزه طلاق کا چې زبره خبره د اسلام د پاره کوم ول بس خدای ته وګورم ما د جلسه مکو 13 جمعه باندې ما تاسو ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیان کړو اوس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ
دا یار غارو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یارانه تایید چې دغه قرآن کړي قرآن ویلي اوس چې قرآن د چا د یارانه تایید کړي عزیزان اوس دا اندازه تاسو لګوي چې دا غسړي به څه مقام قرآن ویلي او اگر چې دا خبره دی ورځو کې ما خیال دی د قوم په دماغ واړو لګي نه ځکه چې په بل وی راخته کېدو والا دي قرآن ویلی دی چې ابو بکر صدیق غبراو په د غار ثور کې چې اسنه چې مونږ پسې کوم دشمنان د مکې نه راغلي دي چې دا چرته مونږ ونه ګوري او د پیغمبر ته تکلیف ونه رسي نو جبرائیل علیہ السلام ورته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اذ یقول لصاحبه لا تحزن پیغمبر خپل مرګری ته وی چې لا تحزن یریګما ان الله معنا الله مون سره ده اوس په دې علما پویږي چې دا معنا صيغه چې دا ابو بکر په ځان خو نه یریدو په پیغمبر یریدو په کار داو چې ویلې شه دا سوي چې ان الله معیا خدای ما سره ده زما متعلق یریګما الله داو نه الله وی ان الله معنا اے ابو بکر الله تا ما دوار سره یو شان دي معنا د متکلم مع الغیر صيغه ده تا ما دوار سره الله یو شان څنګه چې ما سره ده د ستا سره څنګه چې زما محافظ ده د سستان محافظ اوس الله د هرچا محافظ ده او دار چا نگهبان ان الله معنا پیغمبر سره مینا ده نو الله وی زتا سره د پیغمبر سره یو شان چې بیا روان شو مدینه ته خبر لاړو چې پیغمبر را روان د مدینه منورې جنکې راوته استقبال ته وری جنکې او تنبل ور سره او چې دې وکړو نو دا شعار شروع کړ چې طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما داع الله داعي وخلقنا الپمون د سور لسم سپوږ مې راو خطا اوړي جنکې تنبل غږی او د پیغمبر مخه ته دا شعار نن ستاد ملک وری جنا کہہ سکے مونږ اراده او باور په الله نه ده په بنده ده مستمع ته وایا چې غار ثور په مکه کې دومره اوچت دی چې ځان ته څوی ورخته نشي هغه غار ثور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې خوړڅو او بچر کوي چیکول په غار حرا کې شپږ میاشتې وو چیکول چی خوړه سبسکل انعمت عليهم دا خلقو منګه دیو د مدینه ماشومان جنکای دې سټیج کې چې دا ورته پته و چې دا د سور لسم سپوږمیدن په اهل مدینه راوخته نو طلع البدر علينا من ثنية الوداع دا ماشومان جنکای پړمبه کتوی پیغمبر ته وګړي د سور لسم سپوږمۍ را باندې راوخه بیا پیشکش شو یا رسول الله تب زما ملمه آوینا زما دی اوخه ته خدای په ځل کې هدایت کړی دی چې دا د چا په کور دروازې مخ کې کېناستنو زبداغه سړی ملمه او روانه خلق انتظار کوي نیغه د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په دروازه کې کېناست اوس ابو ایوب انصاری څوک دی دا هغه سړی دی چې درې ورځې شوې چې د کار روټای نه و دیم نهارو بچین نهارو او په د پاسه د دواړو جانو سردارم ملمش
ابو ایوب انصاری وی یا رب اوس بچکی څوک پیغمبر په پوښ ابو ایوب انصاری ته आवाज کوي خبره و ورته یو ابو ایوب زما دی په خدای قسم چې زه پوښم چې ته پس پریشان شوې نندره مورز د چې تم نه هره بچی دې نه هر دی نو استاد بچو استاد الوګه د خدای دومره خوښ شو چې نن د تمام کائنات سردار ستا په کور کې ملمکو ورشا نغری د پاسا کټوای باندې کا او په کې واچوا خج منډې کړو نغری د پاسه کټوای کې خو به په کې واچ چې وای چولې حضور چې وبو خټ کې دی ورغه خلې دا سره واغستو په کې ساس چې یو سات تیر شو الور شراوړه دا کټوای راوړه چې دا ملمانه روټایو ابو ایوب چې کټوای کې خطر شي وبوي سره تلری کو دومره یو ورجا ده اعلی پولاو په کې پخ شوی راوړو ټول ملمنو خور تاسو خیال را ابو ایوب انصاری هغه انسانو چې په 65 کې زهج ته تلو نو هغه کور مې وکړو داغه ورلم ورپسې هغه زمي ولیدو چې کمزې کې دی اوسېدو او په کومه کوټه کې پیغمبر ملما کړي عزیزانو انعمت علیهم داخله چې درې ورځې به نهارو او د الله نه سیوا به بل چاته پتم نه و او دائم نه وي انعمت علیهم داخله مدینه منوره نه لګ بار یو غزا شوه د غزوه خندق ورته وي کوم ځای کې چې خندق کې کنستشي دی غزا اوسم شته تار خردار ته تا په دې غزوه خندق کې درې ورځې خندقونه کنستم ورچه روټای نه و چې روټای نه و نو اوس په تاسو پر روټای خو ایمان پرې دی کنه خدای پراسته چې زمونږ ایمان پر روټای په چایو په شنو په تورو په دې ټولو خرڅ په 10 روپے په 20 روپے په 10 روپے 13 جمعه باندې خبره دلته پاتې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته لاړو او د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په کور کې ډیر شو هغه نه بعد د مکه معظمه خلق چیو هغه دا سوچو چې په دې مکه کې مونږه خدای د پاره اوسېدو چې زمونږه محبوب پکې دی نو چې زمونږ محبوب د مکه نه لاړو نو مونږ په مکه کې څکو نو هغه ورپسې هجرت وکړو یو صحابي او حضرت جندب رضی الله تعالی عنہ هغه بیمارو ډیر زیات بیمارو پاسې ده نشو زامنو ته وی چې ما هم بوزي مدینه ته زه مکه کې سکوم زامنو ورته وی چې تتلین شي ول کټ کې می واچوي او کټ تاسو په وګه کې او روان می کوي خو ایثاروي می ما عزیزانو حد د مینې او د عشق زامنو په کټ کې واچولو د مکې نه مدینه ته روان کو سلور نیم 100 میله مزل دی نیم لارې ته چوره سید حضرت جندب رضی الله تعالی عنہ وفات شو چې وفات شو زامن لاړ مدینه ته د لار کې خخ کو کسر وکړه چې پلارم را روان کړو دا واقعیا وشو صحابه وی چې کدا د پلار ژوندې مدینه ته را رسیدلې ونه د هجرت ثواب به پورا شوه اوس چونکه د لار کې وفات شونه هغه ثواب به نیمی چې صحابه دا خبره وکړه نو قران راغی چې ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله فقد وقع اجره على الله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله پورا خبره د اسمان نراله څوک چې د کور نه د هجرت په نیت اوته د کور ثم يدركه الموت او بیا په لار کې ور سره مرګ مخامخ نو فقد وقع اجره على الله د پورا اجر په خدای باندې واقع خبره د نیت تا خبره د هجرت نه ده خبره د نیت تا د چې په کوم نیت د کور راوته لار کې چې ارڅ وشو د تب کامل ثواب د هجرت ملایي عزیزانو انعمت علیهم داخله چې صحابه
د متعلق صرف په ثواب کې د کمی خبره پړه کې رااله او ویلم نو اسمان نه شپارسو مونږه انعمت علیهم یو زمونږ متعلق چې خبره په مجلس کې وشي چې څوک را پسې یو غز لکایو تړي کنه چا څومره ناس دی هغه ور پسې یو غز زیاتای چې سلو غزو ته ورسي بیا چې مونږ مړ شو خسړې او پلانې او چې کمیږي یو دیرش غز را سره قبر تم لاړ شي اوس مونږه انعمت علیهم الله چې کم خلق منظور نظری هغه دا خلق چې دومره غوندي خبره به د پزله کې د چا متعلق رااله اسمان نه به صفای بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه را غوند ک چراشی مشوره ده یو اهل مکه او یو اهل مدینه اهل مکه ته مهاجر وي او اهل مدینه ته انصار وي پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې زستاسو دوارو منس کې عقد مواخات جوړوم رورولي جوړوم چې اهل مکه او اهل مدینه یو رونه به پلانې ستار اور شو پلانې ستار یو صحابي را پاسې دی جتش پدی خونه کې چې دا زما رور شو ما ته د سړی وګوره چې په مکه کې تا د پاره هجرت کړی او خزت مکه کې پاتی نو چې خزه نه دا هغه سړی رور وړي ما سره جوړه کړ زما دوه خزې دي چې یو خزه ولا ورکما او خزه خو ورکوما او د سینور کوم چې دې په خپل خوخه طلاق کوم او دلې نکاح کوم نه دې به کوړه بوزم او دواړه خزې به ورته خین چې د دکه ما خوخه شي او غزه طلاق کوم او دلې ورکم چې خدای چرته داونه وای چې استا که منو خوخنو ا دې دل ورک انعمت علیهم داخل مونږ نه یو اوس مونږه انعمت علیهم زانونو ته ګوري الیکشن را روان دی د شاخه تاخه ځامن ګوري صاحب ساله جوړ کړي انعمت علیهم داخل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مدینه منوره کې اوسېده یو جنگ شوه دی په دې کې غزوه خندق ورته وي نو هغه خندق جنگ چې کوم ځای شوه دی هغه ځای مالی دلې دی اوسم همغه سي زوړ ساخت باندې دی تار خردار ته تاو مورچه کنستی دا انصار چې لګیاو مورچه کنستی چې په دې لار بعد مکه دشمنان راځي او مونږ به د دې مورچونه مقابله کوو درې ورځې شوي دي چې روټای ورته نه ده ملاو نو خپل خلق ورپسراله ول دا اسلام دی چې نن درې مورز د چې تاسو ته روټای نه ده ملاو بیا هم لګي مورچه کني او لیډر څنګه د صحابه د لوګي نه په خېټه پورې کانی تړلیو چې ملام را کړ پنش نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه وی چې یا رسول الله لمنه اوچته کاو خېټه ورته خو دې چې دا مونږه د لوګي نه خېټه پورې کانی تړلی پیغمبر ورته لمنه اوچته کړه وی چې ما ته وګورئ هغه یو کانی تړلې پیغمبر دوه کانی خېټه پورې تړلې ستاسو څه خیال دی چې تاسو وګی نو ستاسو پیغمبر بګینه خړلې ز تاسو نزیات وګیم لیډر دا عزیزانو عرض می داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه خندق کې صحابه او تویل چې تاسو څه خیال دی چې تاسو روټای نه دا خړلې او ګینه ما به خړلې ما دوه کانی خېټه پورې صحابه رااله مورچی کړي لګیا دي کافر ورتراله چې دام په اسلام کې تور وکړه چې نن درې مورز د چروټایم درته نه دا ملاو بیا هم لګیای ناغي ورته د مورچونه سرونه را بهر کړه ورته وی چې نحنو الذين بايعوا محمدا نحنو الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا اے اهل مدینہ مونږه کسان یو چې د جناب محمد رسول الله پلاسم بیعت کړي دي پیغمبر پلاس کې ملاسي خېدي په څه شرط وعده په څه پکې د څه ده على الجهاد ما بقينا ابدا وعده پکې د جنگ ده او د جهاد ده او د سر کټ کول ده تر سوچ ژوندیو مونږ وعده د پیغمبر سره د روټای نه ده کړی چې روټای وینو مونږ به مسلمانان یو چې روټای نه نو مسلمانان بني نن ټول پاکستان پر روټای په سیډون د بندا اسره کوي او د بندا په اسره مرګرتیا کوي خلق سره کتا سو خاور رسول ده او سره ژوندیو نو راشي په دې ګیره مې متیازه وکي بیا خورز به عمر لنه ګوري
د پخې پلیتی زوی بی شرابی کبابی زناکار حرامخور حرامی او تبا ور سره منډي وې او مرګره به کتا د خیر ورځې مخو کتو کمړم په قبر می غولو کا او کجوندېم په ګیره می متیاز سار خبر شوم چې بیگا وزیر اعظم صاحب غوړی ګران کما الحمدلله وړیم ګران کمال د پاسه په شکر ول غوړی مال دا دریم ځل شکر یو قسم ورته وکړه ما یو ججو په دې ثوابای کې یو کله د جنډې بوکي ورته وي نو یو سړی ته ویل چې وکاله می کېت کړی هغه سړی ورته ویل چې صاحب جج صاحب سلام دی ستا جنډو بوکو تا د جنډو بوکو کن داسې سلوټ ورته هغه ز 15 کاله میکړي ول بیا دې سلام استا جنډو بوکو تا ول ز 2 کاله میکړي ول صاحب بیا دې سلام استا جنډو بوکو تا ول ز بری میکړي ول صاحب بیا دې سلام استا جنډو بو مال سلام دی زمون دی نوی وزیر اعظم ته د جد نه قربان شو سم کاریو الله دې تیرو ته مخک یو سړی دوه خزې وې دوه یو مشره و یو کشره و نو دا مشره رانیولې د وهینو تبر ورپسې راواغست چې تبر راواغست چودري کا پریدم دینا نو د کشري خزې आवाज وکړ چې یا الله تیرو ته پام مکی مطلب دا د تبر په سټو باندې هغه واله کنه نو د کشري ویل چې یا الله تیرو ته پام مکی مطلب دا چې په تیرو یو وا چې تخلاص شم نو یا الله د وزیر اعظم صاحب تیرو ته پام کی چې نشتري په دې زړونو دې قوم ته ورو منډي نشتري یو اعلان کړی دی وګورم چې دې رښتیا کوي کنه چا چې قرضې اغستې ورته معاف شوي دي هغه به الیکشن ته نشي ودرې دی دا قرضې هغه کورانو اغستې دي چې هغې ته ستا توتان هم ټک نشي کولی توتان هغه کورانو اغستې دي هغې کې هغه کورنۍ دي چې دي د 80 کالو او په امریکا کې ځان نه د 14 کالو جنکۍ جوړې کړي هغه هم پکې دي هغې ته ټټ کولی شي خیال هم راغی هغې ته پلار ټینګې خدای راستي دا زمونږ ښځې چې کوم الیکشن ته ودرېږي دې بوډا ته یې راوله که ماله یې ووټ راکړو په مخ مې ده ته یې راوله بوډا ما ته ووایي یو جنۍ په پولینګ سټیشن کې ولیده ویل دا څه کوي مالدام ولاړه ده ویل خدای په راسته یې که ووټ درکړم مولیانو نه څه غواړي دغې خبرې کوه خبرې روډه ټولې دغه دي نه ملاتوب شته نه نور څه شته ایمان خره وره خو ارمان د دنیا گئے هغه ته ستا پلار ټک نشي کولی کوم خلکو چې قرضې اغستې دي او ورته معاف شي موږ نه معاف کی زموږ یو کور دی مرا پسې ټیکس والا راشي سپیټر ته مې چې دا ځان دې روخ پکار دی او کنه په دې مې پوي کا نږدې را نشي دی علاقې تخته دکان ته براشي انکم ټیکس زموږ د انکم ټیکس او ټیکسونه چې دي دا واغستې شي د پاکستان په د امبرسرو میخو بیا خرج کی ټیکس د غریب نه واغستې شي مالدار له ټیکسونه معاف شي او خرج کیږي په خزو باندې او د خزو په عیش باندې دا انعمت علی خزا خدا ابو بکر او امیر المؤمنین څنګه خزا او څنګه امیر المؤمنین دا بیان به درته بیا وکم